بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 9th بایولوژي چپټر نمبر 3 بایوډایورسيټي لیکچر نمبر 8. زما امید ده چې ماسته به تاسو ډیر زیات په شوق باندې خورئ. زه هم ماسته ډیر په شوق باندې خورم. تاسو ته پته ده دا ماسته د چا د وجې جوړیږي؟ دا د بکټیریا د وجې جوړیږي. بکټیریا د پویو نه ماسته جوړي، یعنی د شودو نه ماسته جوړي. اوس بکټیریا یوازې دغه یو ښه کار نه کوي، بلکې بکټیریا نور هم ډیر ښه کارونه کوي. زمونږ وجود د بکټیریا نه ډک دی. زمونږ په وجود کې ډیر زیات بکټیریا دي. زمونږ چې کوم کولمې دي په دې کې هم بکټیریا موجود دي او دا مختلف قسم ویټامینز جوړي. دغه ویټامینز د خپل ځان لپاره هم جوړي او چې کوم د دوی نه زیاتې شي نو هغه زمونږ په کار باندې هم راځي، مونږ هم استعمالوو. نو دا هم یو فایده ده. د دې نه علاوه که تاسو خیال کړی وي مونږ مسلمانان پښتانه چې کله سپی، خر، غوا وغیره چې کوم دی نو مړه شي نو مونږ یې د روډ غاړې ته راکاږو، د سړک غاړې ته، او هغه بیا هلته پروت وي او په ورځو په هفتو چې کوم دی نو هغه بویونه کوي. د دې مړ شوي ځناور چې کوم ډیکمپوزیشن دی که نه، یعنې مطلب ختمول، نو په دې کې هم د بکټیریا یو رول شته. بکټیریا چې کوم دی نو په دې باندې عمل کوي او دا چې کوم دی نو ختموي. څو ورځې هغه بوی موی هلته وي، د هغې نه پس مکمل ختم شي. ټیک ده چې دغه مړ څاروی چې کوم دی نو دا سپي یې مخوري، کارغان یې مخوري، خو د دې سره سره که فرض که هغوی یې ونه مخوري نو بکټیریا په دې باندې عمل کوي او دا چې کوم دی نو ختموي. یو څو ورځې پس په هغه ځای کې تش هډوکي پراته وي، خو نور چې کوم دی نو هغه چې کوم ځناور دی نو هغه ختم شوی وي. نو الله دې ورسره ښه وکړي، بس هغه بوی د هغه لارې نه ختم شي. ټیک ده، دا خو د بکټیریا ښه کارونه شول. یو څو نور هم بکټیریا ډېر ښه کارونه کوي. اچار هم د بکټیریا په وجه باندې جوړیږي. خو بکټیریا چې کوم دي نو دا ګورې په مونږ کې ډېرې زیاتې بیماریانې هم لګوي. څه بکټیریا داسې دي چې هغه په مونږ کې ډېرې زیاتې بیماریانې هم لګوي. اوس به تاسو وایئ چې دا بکټیریا چې دومره ښه کارونه هم کوي او دومره بیماریانې هم لګوي نو دا به چېرته یو غټ ځناور وي. نه نه، دا غټ ځناور نه دی، دا انتهایي وړوکی څیز دی، یو وړوکی ارګانیزم دی او دا چې کوم دی نو په مایکروسکوپ باندې په نظر راځي، داسې مونږ په سترګو باندې لیدلی هم نه شو. دا انتهایي وړوکی ارګانیزم دی. اوس به تاسو وایئ چې څومره وړوکی، نو دا یونیسیلولر دی، یعنې مطلب د یو سیل نه جوړ دی. دا د یو سیل نه جوړ دی، نو سیل هم دی او ارګانیزم هم دی. صحیح ده. اوس به تاسو وایئ چې لکه مطلب دا سیل به بیا ډېر زیات کمپلیکس وي. نو نه نه نه، دا سیل هم کمپلیکس نه دی، د دوی سیل انتهایي ساده دی. اوس که زمونږ خپل جسم واخلو نو زمونږ سیل تقریبا د 37.2 ټریلیونز سیلز نه جوړ دی، یعنې مطلب بې شماره سیلز دي زمونږ په وجود کې. بکټیریا صرف د یو سیل نه جوړ دی. بیا زمونږ په وجود کې چې کوم سیلز دي نو دا یوکریاټیک سیلز دي، یعنې مطلب په دوی کې نیوکلیس هم شته، مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیره پکې هم شته. خو د بکټیریا چې کوم دغه یو سیل دی نو په دې کې نیوکلیس هم نشته، مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، کلوروپلاست وغیره پکې هم نشته. یعنې مطلب دا انتهایي سمپل ارګانیزم دی، انتهایي سمپل سیل نه جوړ دی. په دې وجه باندې دې ته موږ پروکریاټیک سیل وایو او دې بکټیریا ته موږ پروکریاټیک ارګانیزم وایو. اوس موږ راځو کینډم مانیرا یا کینډم پروکریاټي له. نو ګورئ چې دا څه شی دی. د رابرټ ویټیکر چې کوم کلاسیفیکیشن کړی و 5 کینډمز، په هغې کې و کینډم مانیرا، کینډم پروټیسټا، کینډم فنجاي، کینډم پلانټي او کینډم انیمیلیا. اوس چې کوم تاسو ته ما ووایي چې دا بکټیریا انتهایي ساده ارګانیزم دی، دې ته موږ پروکریاټیک ارګانیزم وایو. نو په کینډم مانیرا کې زموږ سره صرف پروکریاټیک ارګانیزمز دي. دا کوم چې نور بقایا کوم څلور کینډمز دي نو دا ټوټل یوکریاټیک ارګانیزمز دي په دې کې. په دې وجه باندې کله چې مارګولس او شوارټس هغه موډیفیکیشن راوستو په 5 کینډمز کې نو کینډم مانیرا ته څه نوم وویل؟ کینډم پروکریاټي. نو همدغه وجه ده چې کینډم مانیرا یا کینډم پروکریاټي یو شی دی. ټیک ده. اوس به موږ د کینډم مانیرا یا د کینډم پروکریاټي کریکټریسټکس له راشو، د دې خصوصیاتو له راشو. نو includes prokaryotic organisms. په دې کې prokaryotic organisms دي also known as prokaryotes. چې دغه prokaryotic organisms ته موږ prokaryotes هم ویل شو. یعنې مطلب دا دی چې بکټیریا ته موږ prokaryotes هم ویل شو او prokaryotic organisms ورته هم ویل شو. اوس د prokaryotes مطلب څه دی؟ پرو مطلب دی before او د کیریان مطلب دی نیوکلیس. یعنې مطلب دا دی چې څه سیلز داسې وو چې هغې کې نیوکلیس نه و راغلی نو هغه د نیوکلیس د راتللو نه مخکې سیلز دي، پخواني سیلز دي. او څه سیلز داسې دي چې په هغوی کې بیا دا نیوکلیس او مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره وروسته بیا راغلل نو هغه یوکریاټیک سیلز دي. نو یعنې مطلب دا د نیوکلیس د راتللو نه مخکې سیلز دي. یعنې مطلب دا دی چې په دوی کې نیوکلیس نشته، لیک نیوکلیس، په دوی کې نیوکلیس نشته او د نیوکلیس هم یو ارګانیل دی. خو د نیوکلیس سره سره also like other membrane bounded organelles. د نیوکلیس هم membrane bounded organelles دی، یعنې مطلب دا یو داسې ارګانیل دی چې د دې نه 2 membranes تاوي. خو دغه شانتي د دې سره سره پکې نور membrane bounded organelles هم نشته. لیک مطلب دی نشته پکې.
لکه مایټوکانډریا، پلاستیډز، اندوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسومز، ویکیولز، کلوروپلاست وغیرہ وغیرہ چې کوم دی نو دا په دې کې نشته. ټیک ده. اوس به تاسو وایئ چې نه رایبوسومز خو پکې وي، نو رایبوسومز په دې کې وي خو هغه ممبرین باونډډ ارګانیلز نه دي. د رایبوسوم نه ممبرین نه وي. دلته موږ دا خبره کوو چې ممبرین باونډډ ارګانیلز پکې نه وي، نو رایبوسوم ارګانیلز دي خو په دې کې ممبرین نشته. یو خبره دا ده. بل خبره دا ده چې په یوکریات کې چې کوم رایبوسومز وي هغه 80s وي، یعنی مطلب غټ رایبوسومز وي، او په بیکټیریا کې چې کوم رایبوسومز وي نو هغه واړه وي، 70s رایبوسومز وي. دا چې کوم کینډم منیرا یا کینډم پروکاریوټي والا ارګانیزمز دي نو دا زموږ سره سمپلیسټ ارګانیزمز دي. تاسو ته مو وی چې دا سمپل ارګانیزمز دي او د سمپل سیلز نه جوړ دي. نو په ارګانیزمز کې د ټولو نه سمپلیسټ ارګانیزمز بیکټیریا ده، یعنی کینډم پروکاریوټي والا یا کینډم منیرا والا ارګانیزمز دي. اوس به تاسو وایئ چې وایرس خو د دې نه سمپل دی. ټیک ده چې وایرس د بیکټیریا نه سمپل دی، خو وایرس ته موږ ارګانیزم نه وایو. ارګانیزم هغه سیس ته موږ وایو چې هغه د سیل نه جوړ وي، او وایرس سیل نه دی، وایرس د سیل نه دی جوړ، نو وایرس ته موږ ارګانیزم نه وایو. دا یو انفیکشس پارټیکل دی چې انسانانو کې بیماریاں لګي، سیل نه دی، دا ارګانیزم نه دی. نو په ارګانیزمز کې د ټولو نه سمپلیسټ ساده ارګانیزمز هغه څوک دي؟ بیکټیریا. دا زموږ سره چې کوم دی نو بیکټیریا دا یو سمپلیسټ ارګانیزم دی چې په دې ریډ کلر کې چې تاسو یې نه نو دا د دې څه شی دی؟ دا د دې سیل وال دی، او د سیل وال نه دننه چې کوم په دې بلیک کلر کې دا کوم لاین دی نو دا د دې سیل ممبرین دی. ٹھیک شو؟ او د سیل ممبرین نه چې دننه دا کوم ایریا ده نو دې ته موږ سایټوپلازم وایو. په سایټوپلازم کې د دې چې کوم دا سیس دی نو دا ډي ان اے ده، دا پکې ډي ان اے د قشانتي پرته ده. زمونږ په سیل کې چې کوم ډي ان اے وي نو هغه په نیوکلیس کې دننه پرته وي، چونکه په دې کې نیوکلیس نشته نو بعد دا په سایټوپلازم کې د قشانتي پرته ده ډي ان اے. او دا چې کوم ډاټس تاسو ته ښکاري نو دا پکې رایبوسومز دي، 70s رایبوسومز دي، واړه رایبوسومز دي. ټیک شو؟ او دا د دې فلیجلا ده، فلیجلم دی چې په دې باندې دا موومېنټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي. ټیک ده. بیکټیریا موست ابانډنټ ارګانیزمز دي. په ارګانیزمز کې د ټولو نه ساده هم بیکټیریا دي او په ارګانیزمز کې د ټولو نه سیوا هم بیکټیریا دي. ټیک ده. ځکه چې ایوریویر دا په هر ځای کې اوسېږي، یعنی په اوبو کې، په هوا کې، په ځمکه کې، په ادر ارګانیزمز کې، یعنی تاسو ته مو وایي چې په مونږ کې اوسېږي، په غواګانو کې، په ګوډو چیلو وغیرہ په هر څه کې اوسېږي دننه ده. ټیک ده. نو دا موست ابانډنټ ارګانیزمز دي د دنیا په مخ باندې د ټولو نه سیوا بیکټیریا دي. ټیک ده. بیکټیریا په اوله پیره باندې چا لیدلې وه؟ وان لیونهوک یو ساینټیسټ دی په اوله پیره باندې هغه لیدلې. تاسو ته مو وایي چې دا چې کوم زموږ سره کینډم منیرا دا یا کینډم پروکاریوټي ارګانیزمز دي نو دا مایکروسکوپیک دي، دا داسې په نظر باندې نه راځي، دې ته په مایکروسکوپ کې ګورئ نو په نظر باندې به راځي، دا انتهایي واړه دي. دا ارګانیزمز چې کوم دی نو د کینډم منیرا یا د کینډم پروکاریوټي چې کوم ارګانیزمز دي نو دا به یا یونیسیلولر وي یا به کالونیل وي. د یونیسیلولر څه مطلب؟ د یونی وی ون ته او سیل وی سیل ته. نو مطلب دا دی چې دا خو به یا د یو سیل نه جوړ وي، لکه بیکټیریا. بیکټیریا د یو سیل نه جوړ دی، دا سیل هم دی او ارګانیزم هم دی. لکه دې ته ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی یو ارګانیزم هم دی او یو سیل هم دی. او دا به یا کالونیل وي. کالونیل مطلب دا چې په کالونۍ کې به اوسېږي. کالوني څه ته وایي؟ یعنی مطلب په یو ځای باندې به اوسېږي. ټیک ده. د کالونۍ په شکل کې ډېر به په یو ځای باندې اوسېږي. ناستاک د دې اگزامپل دی. ناستاک څه شی دی؟ دا سیانوبیکټیریا ده. ټیک ده که نه؟ موست کامن جینس اف سیانوبیکټیریا هیوینګ مینی سپیشیز. دا د سیانوبیکټیریا یو جینس دی چې په دې کې دننه ډېر زیات سپیشیز دي. تاسو ته ما ویلو کنه چې په یو جینس کې دننه بیا ډېر سپیشیز وي. نو ناستاک زموږ سره سیانوبیکټیریا ده، دا د کالونۍ په شکل کې اوسېږي. لکه ګورئ دا زموږ سره یو سیل شو، دا بل شو، دا بل شو، دا بل شو، دا بل شو. یا تاسو ویلی شئ چې دا یو ارګانیزم شو، دا بل ارګانیزم شو، دا بل شو، دا بل شو، دا بل شو. داسې په دې طریقه باندې چې کوم دی نو د کالونۍ په شکل کې اوسېږي. دا زموږ سره ناستاک فیلمنټ دی. ټیک ده. دغه شانتي بل فیلمنټ بل 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 او دغه شانتي دا چې کوم دی نو په یو ځای باندې ډېر زیات اوسېږي. نو دې ته موږ څه وایو؟ کالونیل فارم ورته وایو. نو که تاسو له په اگزامپل کې راشي چې یاره مطلب زموږ سره یونیسیلولر پروکاریوټ نو د هغې اگزامپل بیکټیریا دی. که تاسو له کالونیل پروکاریوټ اگزامپل درکړي نو هغه څه شی دی؟ بیا ناستاک دی، یعنی سیانوبیکټیریا. ټیک ده. سیلوال ډز ناٹ کنټین سیلولوز. تاسو ته خو ما ووایي چې د دې کې دا د ریډ کلر کې سیلوال شته، خو ګورئ دا سیلوال د سیلولوز نه دی جوړ، څنګه چې په پلانټ سیلز کې سیلوال د سیلولوز نه جوړ وي. په دې کې سیلولوز نشته. نو چې سیلولوز پکې نشته نو بیا د دوی سیلوال څه نه جوړ دی؟ د دوی سیلوال د میورین نه جوړ دی. میورین څه ته وایي؟ میورین پپټایډوګلایکن دې ته هم وایي. وسو پپټایډوګلایکن is a molecule of polysaccharides and amino acids. دا د polysaccharides او د amino acids یو molecules دی. polysaccharide مطلب carbohydrates او amino acids مطلب پروتین. تاسو ویلی شئ. ټیک ده. یعنی مطلب که زه تاسو ته دا سمبل کړم نو فار ایگزامپل دا چې کوم دی نو زموږ سره بیکټیریل سیل شو، یعنی دا یې سیل ممبرین شو. ټیک ده. دا د بیکټیریا سیل ممبرین شو، دا یې دننه سایټوپلازم شو، دا پکې زموږ سره چې کوم دی نو ډي ان اے ده او دا پکې ډاټ ډاټ شکل کې 70s رایبوسومز دي. د دې نه چارج پیل چې په دې ریډ کلر کې دا سیزونه کوم تاسو وینئ نو دا څه دي؟ دا ګلایکنز دي، یعنی دا کاربوهایډریټس دي. د ریډ کلر کې چې کوم دي چارج پیرا
او د دې سره سره د ګلایکن سره په خوا کې زموږ سره چې کوم دی نو د دې سره سره اټیچ وي امینو ایسیډز، لکه دلته ور سره امینو ایسیډز اټیچ دي، دلته امینو ایسیډز اټیچ دي، دغه شان دي دلته امینو ایسیډز دي، دلته امینو ایسیډز دي، دغه شان دلته امینو ایسیډز دي، دلته دي او بیا دلته دي او دلته دي. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی زموږ سره ځای په ځای باندې امینو ایسیډز اټیچ وي، لکه دلته دي دلته دي دلته دي دلته دي. ټیک ده، په دې طریقه باندې زه اوس ټوټل خو نشم ډرا کولی، بس تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ګلایکن سره ځای په ځای باندې امینو ایسیډز اټیچ وي. د امینو ایسیډ په منځ کې کوم باند وي؟ پپټاید باند وي. نو یعنی مطلب دا دی چې دا امینو ایسیډز د دې امینو ایسیډ سره میلاو دي او دا امینو ایسیډز د دې امینو ایسیډ سره میلاو دي، دا امینو ایسیډز د دې امینو ایسیډ سره میلاو دي او دا امینو ایسیډز د دې امینو ایسیډ سره په پپټاید باند باندې. نو ګورئ دا ټول د یو بل سره انټرلینک شول کنه، یعنی مطلب د یو بل سره اټیچ شول. دغه شان دي دا چې کوم دی نو د دې سره اټیچ وي، دا د دې سره اټیچ وي. نو په دې طریقه باندې دا ټوټل زموږ سره یو مالیکول دی اټیچ دی د یو بل سره. اوس ګورئ د ریډ کلر کې چې دا کوم دي ته موږ ګلایکنز وایو کنه، او دا چې کوم امینو ایسیډز د دوی په منځ کې چې دا کوم باند دی نو دې باند ته موږ څه وایو؟ پپټاید باند ورته وایو. نو ځکه موږ وایو پپټایډو ګلایکنز، یعنی مطلب دا د کاربوهایډریټس او د امینو ایسیډز نه جوړ دی دا مالیکول. ٹھیک ده، یاد ساتئ مایکوپلازما یو قسم بیکټیریا ده هیوینګ نو سیل وال، چې په دې کې ګورئ سیل وال سره شته. مایکوپلازما زموږ سره یو قسم بیکټیریا ده چې په دې کې سیل وال نشته. سمال سایز رایبوسومز په بیکټیریا کې دنه تاسو ته وایي چې رایبوسومز موجود دي، خو دا سمال سایز دی، واړه رایبوسومز دي. په موږ کې 80s وي یا په نور یوکاریوټیک ارګانیزمز کې 80s رایبوسومز وي، په دوی کې 70s رایبوسومز دي، سمال سایز واړه. سیل ډیویژن چې په دوی کې کیږي نو هغه د باینری فیشن یا د باینری فیجن په ذریعہ باندې کیږي، یعنی مطلب نو مایټاسیس اور میاسیس. په دوی کې مایټاسیس یا میاسیس نه کیږي. لکه دا زموږ سره چې کوم د بیکټیریل سیل شو، دا بیکټیریل سیل په سایز کې غټ شي، دا ډي ان اے چې کوم د دینم دوه جوړ شي او دا شانتي د رایبوسومز وغیرہ چې کوم د ډیوایډ شي، نو دا شانتي د ډي ان اے یو کاپي یو خلل شي، بل کاپي بل خلل شي او د رایبوسومز وغیرہ پکې هم، او په منځ کې چې کوم د نو دا داسې شي. اخر کې چې کوم د دا یو بل نبیل شي، دا یو ارګانیزم شو دا بل شو. بای څه ته وایي؟ بای دوه ته وایي. ٹھیک ده کنه، نو باینری یعنی مطلب دا چې دا په دوه کې ډیوایډ شي. ٹھیک ده، فیشن یا فیژن څه ته وایي؟ بیلېدل ده. دا یو قسم asexual reproduction دی. sexual reproduction هغه ته وایي چې په هغې کې ګیمیټس جوړ شي، سپرم یا ایګ، د هغې نه پس بیا هغه سپرم او ایګ د یو بل سره میلاو شي او د هغې نه پس یو ارګانیزم جوړ شي، نو دې ته موږ sexual reproduction وایو. asexual reproduction هغې ته وایي چې سپرم او ایګ پکې جوړ نه شي او ارګانیزمز پیدا شي. نو یعنی مطلب په دې کې سپرم او ایګ نه دي پیدا شوي او د یو بیکټیریا نه دوه پیدا شول، نو دې ته موږ asexual reproduction وایو. دا چې کوم زموږ سره ارګانیزمز دي په کینډم مانیرا یا کینډم پروکاریوټیک، نو دا موټایل هم کېدای شي او نان موټایل هم کېدای شي. موټایل هغې ته وایي چې مومنټ کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي، یعنی مطلب فلیجلم پسې موجود وي، د هغې په ذریعه باندې دا د یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې بیکټیریم ته وګورئ په دې پسې فلیجلم موجود دی، نو دا د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. خو دې خوا کې وګورئ نان موټایل یعنی نو فلیجلم، په دوی پسې فلیجلم دلته نه وي، نو په دې وجه باندې دا په کوم ځای باندې پروت وي، بس هلته پروت وي، دا د یو ځای نه بل ځای ته تللی نه شي، دا نان موټایل دی. ټیک ده، موډ اف نیوټریشن لکه موږ راشو چې خوراک دوی څنګه کوي، څنګه تیاری، څه قصه کوي. نو خوراک چې کوم دی نو په دوی کې دوه قسمه دی، اټوټرافیک او هیټروټرافیک. اټو څه ته وایي؟ پخپله خوراک ځان له پخپله تیارولی شي، هغې ته اټوټرافیک وایي، چې نشي تیارولی هغې ته موږ هیټروټرافیک وایو. نو په دې کینډم کې زموږ سره چې کوم دی نو اټوټرافیک ارګانیزمز هم شته او هیټروټرافیک ارګانیزمز هم شته. که موږ راشو اټوټرافیک له، نو اټوټرافیک کې زموږ سره چې کوم دی نو فوټوسینتھیسس، په دوی کې چې کوم دی نو فوټوسینتھیسس کېږي. ټیک ده، یعنی فوټو څه ته وایي؟ لایټ ته وایي. یعنی مطلب دا دی چې د لایټ نه انرژي اخلي او د هغې انرژي په مدد سره چې کوم دی نو C6H12O6 یعنی ګلوکوز جوړوي. نو دې عمل ته موږ څه وایو؟ فوټوسینتھیسس. بل دی زموږ سره کیموسینتھیسس. کیمو څه ته وایي؟ کیمیکلز ته. یعنی مطلب دا چې دوی کیمیکلز استعمالوي، د هغه کیمیکلز نه انرژي اخلي او د هغه انرژي په مدد سره بیا ګلوکوز تیاروي، نو دې ته موږ وایو کیموسینتھیسس. په فوټوسینتھیسس کې سنلایټ استعمالوي، د هغې انرژي استعمالوي او ګلوکوز جوړوي، نو ځکه موږ دې ته څه وایو؟ فوټوسینتھیسس. او چې کوم زموږ سره کیموسینتھیسس دی نو په دې کې د کیمیکلز نه انرژي اخلي او د هغې انرژي په مدد سره ګلوکوز تیاروي، دې ته موږ وایو کیموسینتھیسس. ټیک ده، نو هغه بیا بېله خبره ده چې زموږ سره کوم فوټوسینتھیسس دی نو په سیانو بیکټیریا کې زموږ سره چې کوم دی نو دغه خارجېږي، بیا اکسیجن خارجېږي، او چې کوم زموږ سره بیکټیریا ده نو د بیکټیریا په فوټوسینتھیسس کې بیا سلفر خارجېږي. هغې باندې به بیا چېرته بحث وکړو. هیټروټرافیک موډ اف نیوټریشن څنګه دی؟ څه پکې سیپروفایټک دی، څه پکې پیراسیټک دی او څه پکې سمبیاټک دی. سیپروفایټک څه ته وایي؟ په ډېر ارګانیزم باندې فیډینګ کوي. لکه تاسو ته ما ووایي چې یاره یو خر سپی یا بل ارګانیزم مړ شوی دی او هغه د روډ غاړې ته راکاږي او هغه بیا یو څو ورځې پس نه وي، نو دا چا پې فیډینګ وکړو؟ چې کوم سیپروفایټک بیکټیریا ده نو هغه پې فیډینګ وکړي او ختمېږي. ټیک ده، او ځان له پې خوراک واخلي. ټیک ده، پیراسیټک څه ته وایي؟ پیراسیټک دا وایي چې دا په لیوینګ ارګانیزم کې دننه اوسېږي. لکه په موږ کې مختلف قسم بیماریانې چې کوم دی دا د پیراسیټک بیکټیریا د وجې راځي. یعنې مطلب دا دی چې پیراسیټک بیکټیریا په موږ کې دننه اوسېږي او زموږ نه ځان له خوراک اخلي. سمبیاټک څه ته وایي؟
living together یعنی مطلب دا دی چې میوچواليزم دوه ارګانیزمز یو بل سره اوسېږي کنه او هغه چې کوم دی نو خوراک لکه کزه د دې ایگزامپل تاسو له داسې درکوم چې کوم زموږ سره لیګومینس پلانټس دي کنه لکه مټر لوبیا وغیرہ شول نو د دوی په دې جوړو کې غوټي غوټي موجود وي په دې غوټو کې د نن نایټروجن فکسینګ بکټیریا موجود وي دا نایټروجن فکسینګ بکټیریا د دې بوټي د لپاره نایټروجن ورکوي نو بوټي په غټيږي او د بوټي نه په بدل کې دوی خوراک اخلي یعنی مطلب دا دی چې کدا زموږ سره یو بوټي شو کنه او د دې بوټي چې کوم دا جوړې دي په دې کې داسې غوټي غوټي موجود وي داسې غوټي غوټي پکې موجود وي په دې غوټو کې زموږ سره نایټروجن فکسینګ بکټیریا اوسېږي نو دا بکټیریا نایټروجن فکس کوي د دې بوټي لپاره نو دا بوټي په غټيږي بره ٹھیک ده کنه او دا بوټي چې کوم خوراک جوړي نو په بدل کې د بکټیریا له خوراک ورکوي ٹھیک ده نو مطلب د دوه کار کیږي د بوټي کارم کیږي او د بکټیریا کارم کیږي نو په دې طریقه باندې د عمل ته موږ سوایو سمبیاسس یا د موږ میوچواليزم وایو ٹھیک ده نو په دې طریقه باندې خوراک ځان له حاصلې both aerobic and anaerobic respiration څه ته وایي کله چې موږ خوراک وکړو او د دې خوراک نه بیا انرژي اخلو د عمل ته سوی respiration ورته وایي نو په موږ کې هم aerobic او anaerobic respiration دواړه کیږي اکسیجن چې موږ وړو د څه لپاره چې aerobic respiration وشي خو کله موږ کرکټ کوو جیم کوو بل څه کوو او په هغه ټایم کې دغه اکسیجن زمونږه ریسپیریشن نشي پوره کولای موږ له انرژي نشي راکولای نو بیا زمونږ په مسلز کې ان ایروبیک ریسپیریشن کېږي موږ له انرژي راکې په هغه ټایم باندې خو بیا زمونږه وجود چې کوم دی نو درد کوي ټیک ده د ان ایروبیک ریسپیریشن په وجه باندې دغه شانتي په بکټیریا کې زموږ سره هم ایروبیک او ان ایروبیک ریسپیریشن دواړه کېږي ایروبیک ریسپیریشن هغه ته وایي چې دا د اکسیجن په موجودګۍ کې کېږي دا په میزوسوم کې کېږي په زمونږ په سیل کې چې کوم ایروبیک ریسپیریشن کېږي نو هغه په مایټوکانډریا کې کېږي ټیک ده کنه په دې سیل کې چې کوم کېږي نو په دې کې خو چې مایټوکانډریا نشته نو دا ممبرین نه دی دا ممبرین یې د نن طرف ته چې کوم دی نو فولډ شوی وي لکه ګورئ دا زموږ سره د دې سیل ممبرین دی کنه نو دا سیل ممبرین راغلی دی خو چې کوم دی نو فولډ شوی دی داسې پاکټ لایک سټرکچر یې جوړ کړی دی پاکټ څه ته وایي جیب ته یعنی مطلب دا دی چې داسې د جب په شان دي ځایونه پکې جوړ شوي دي دام دی نو دې ته موږ میزوسوم وایو په دې کې ایروبیک ریسپیریشن کېږي یعنی مطلب اکسیجن پکې استعمالیږي او د خوراک نه چې کوم دی نو انرژي وباسي دې ته موږ ایروبیک ریسپیریشن وایو ان ایروبیک ریسپیریشن د دوی په وداوټ اکسیجن کېږي او دا د دوی په دې سایټوپلازم کې کېږي لکه څنګه چې زموږ د سیل په سایټوپلازم کې هم ان ایروبیک ریسپیریشن کېږي دغه شان د دوی په سایټوپلازم کې هم ان ایروبیک ریسپیریشن کېږي خو ایروبیک ریسپیریشن زموږ په مایټوکانډریا کې کېږي د دوی په میزوسوم کې کېږي ټیک ده دا چې کوم دی زموږ سره د بکټیریا یو سمپل ډایګرام شو چې دا د دې سیل وال دی د ریډ کلر کې چې کوم ښکاري د بلیک کلر کې چې کوم ښکاري تاسو ته ما الریډي وویل چې دا د دې سیل ممبرین دی نو دا یې سیل ممبرین شو او د سیل ممبرین نه دننه چې کوم دا ریجن دی نو دا یې سایټوپلازم دی او چې کوم دا د جب په شان دي دا پاکټ لایک سټرکچرز دي نو دې ته موږ څه وویل میزوسوم ټیک ده دا چې کوم سایټوپلازم دی په دې کې دا ډاټ شکل کې رایبوسومز پریزنټ دي خو تاسو ته مو وویل چې دا 70 اس رایبوسومز دي په موږ کې او په نور یوکریوټیک ارګانیزمز کې 80 اس رایبوسومز پریزنټ دي کې 70 اس دي او دا چې کوم تاسو ته ښکاري نو دا په دې سایټوپلازم کې ډي ان اے دا د نیوکلیس نه بغیر پریزنټ ده ټیک ده او د دې سره سره چې کوم دی په دې کې فلیجلم هم وي ټیک ده یعنی مطلب فلیجلم پسې موجود وي د مومنت لپاره ضروري نه ده چې خامخا پسې موجود وي څه بکټیریا داسې وي هغې ته موږ اټرایکس بکټیریا وایو چې په هغې کې پسې فلیجلم نه وي موجود هغه مومنټ نشي کولی خو په اکثر پسې فلیجلم موجود وي هغه مومنټ کولی شي ایگزامپلز لکه موږ راشو د کینډم مانیرا یا د کینډم پروکاریوټي ایگزامپلز لرو یو خو موږ بکټیریا بار وي بل موږ سیانو بکټیریا په دې ځای کې هم وي چې کوم ناستراک دی نو دا زموږ سره یو قسم سیانو بکټیریا ده نو دا سیانو بکټیریا دې ته بلو گرین الجی هم وایي بلو گرین الجی به ورته مخکې وي پخوانی نوم یې بلو گرین الجی دی ولې ځکه چې دا په دې کې دننه زموږ سره کلوروفیل پریزنټ دی او د دغه کلوروفیل په مدد سره چې کوم دی نو دا گرین ښکاري نو د ساینټیسټو دا خیال و چې دا الجی ده خو دا الجی نه ده وروسته بیا پته ولګېدله چې الجی خو یوکریوټیک دي او دا چې کوم دی نو دا پروکاریوټیک دي نو په دې وجه باندې دا د زموږ سره د الجی نه راویسته او دې ته یې سیانو بکټیریا وایي ټیک ده نو په دې کې چې کلوروفیل پریزنټ دی فوټوسنتھسس پکې کېږي گرین ښکاري او بله خبره دا ده چې دا اکسیجن ریلیز کوي په دې وجه باندې دې ته څه ویلو دې ته یې الجی ویلي وه خو وروسته بیا پته ولګېدله چې دا پروکاریوټیک ده په دې وجه باندې د الجی نه راویسته او دا یې په کینډم منیرا یا چې کوم دی نو په کینډم پروکاریوټیک کې کېښودله نو دا زموږ سره چې کوم دی سیانو بکټیریا یا بلو گرین الجی ده ناستاک فیلمنټ دی دا زموږ سره ډېر سیلز رایوځای شوي وي خو په دې کې دننه زموږ سره چې کوم دی کلوروفیل پریزنټ وي او دا فوټوسنتھسس کولی شي دا چې کوم موږ بکټیریا خبره وکړه نو په بکټیریا کې بچا کې کلوروفیل پریزنټ وي فوټوسنتھسس کولی شي او بچا کې چې کوم دی نو کلوروفیل نه وي پریزنټ فوټوسنتھسس نشي کولی ټیک ده